طالبانو د جو بایدن پر هغه خبره سخت نیوکه کړې چې افغانستان یې خدای هیر کړی ځای بللی. سلام ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. د طالبانو حکومت د امریکې پر ولسمشر جو بایدن له دې کبله سخت نیوکه کړې چې افغانستان ته یې خدای هیر کړی ځای ویلي او ژمنه یې کړې چې دغه جګړې ځپلي هیواد به له کومې بهرنۍ مرستې پرته بیرته جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په کابل کې د خبري غونډې ته وویله هغه څوک چې دا ډول خبرې کوي د خپل محرومیت او له افغانستان سره د کینې له کبله دا کار کوي. مجاهد د طالبانو په حکومت کې افغانستان ته د امن او آرامۍ د راستنېدو په اړه وویله افغانان خپل ورځني ژوند له معمول سره سم تیروي. صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د خدمت کولو په خاطر د امریکایي پوځیانو ستاینه وکړه او په خپلو خبرو کې یې بیا افغانستان یو خدای هیر کړی ځای وباله. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.